عزیزانو دا د فرعون کمال، غریبو مالدارم شو بادشاہم شو، خدای امزان تاوئے دنیا ورته سجدے موکڑے، دا کمال. اس تو گورا چه اللہ د زوال اسباب ورته په کمی طریقے جوڑ پدے سڑے پوئیگیم نا د زوال اسباب پدا سے طریقہ سڑی تا جوڑ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي، کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه لګي، او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تبعیو شي او د تپتم نه. دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستا د طاقت مقابله وکړي، او داسې طاقت شته نه چې ته څوک راونیسې او تا نه اخلاص، داسې لا څوک چې د خدای نیولی به د خدای نه خلاص کی، داسې طاقت په دې کائنات کې نشته. عزیزانو موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی کړ، او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقعه مد نظر ملک پریخو بل ملک تلا، هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دو لونه وی، ای بغړې او چیلې سرولې، کوی ته بچراله ګډو چیلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويخ تو کسر ایستا. موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکر وېست، اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکر وېستا، ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري. شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري، دا چا چې په یوازې ځان دا بوکر وېست، ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري، د یو پیغمبر قوت چې ده د سلويختو پهلوانانو عمرې. عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان، سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر. نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک داسې خلقم تیر شوي دي چې هغه دا بوي چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 400 نه زیات نشته، مونږ ته 400 خزي جایز دي او پیغمبرانو ته 1400 سلسل جایز. نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي، 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو، پیغمبر ته د زیات او خزو اجازت په دی وجهو چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د خزو په ذریعہ خزو ترسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو خزو ضرورت ځکه چې دا خزي به مبلغین وي او د خزو ته به د خدای دین رسول. الته د قوای شهوانی خیال نو کینی یو پیغمبر ته بیا 1400 خزي پکار، تا ته 400 خزي روا دي نو ته خو 400 پورا کا، که بیا 15 ضرورت پیښ شو بیا به تا د پاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوس میخه څوک نشي ساتل، دا پاکستاني میخه دا یوس څوک نشي ساتل، تاسو پلار به 400 خزي وسات، تاسو دا جمعات کې چې ناستي په ایمان وای 400 خزو شوق مشتا وای 400 کولې شي یو نه شي ټینګول.
لکه ناګویان آس پچی یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نوځي خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه چې ته د یو نه د دوو قابلم نه تا هم څلور روا دي خو شرط ور سره لګولی دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة کدا یردی چې تب عدل نشي کوله انصاف بنشي کوله پارشي کې به مساوات پارشي کې د مساوات نشو کوله نو الله وی فواحدة بیا به یو کې بیا به دویم هم نه تاسو پوه شئ وَإِنْ خِفْتُمْ الله تعالی مسنا وثلاثا ورباع دعا درې سلور لیکن وان خفتم الله تعدلوا کتا سو یریدای چې عدل بونک نو فواحد بیا به یو او ډېر خزو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو بیبي کور تلا هغه ولا د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې د راشي نو ورته بووي چې مونږ له خو ستا د خلینه د مغافیرو بوی راځي په دې چل بدل زورنه ورکو چې د بلی بیبي کرته ولی تله چې د راغه ورته اجدو منک ريح المغافير مونږ ختانه د مغافیر بوی بیا مومو حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي اسکلی او نه می خړلې دي ما خو د شاتو شربت وزا په ما د حرامي چې دا شی به بیا نه خزو دلاس قران ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړي ولې په ځان حرامه خدای بند دا خو دې خزو طبيعت خزو فطرت دا ده حضرت عائشہ کور کې پروت ته او نیمه شپه کې پاسه جنت البقیع مقبره تلاړو درې ځله دعاو درې ځله ادیره تلاړو دعا وکړه او درې ځله دعاو اوس باز خلق پاکستان دے عرب بلا پکشتا دوا دلتا کوا و ملتمه کوا و پلانے دعا ہر وقت کوا 24 گھنٹے دا خلا پا جڑا لرا و خدای تا واز لرا او خدای تا سوالو نکوا و خدای تا زاری کوا ہر وقت دعا کوا یو وقت پا 24 گھنٹوں کے دا سی نشتا چه اغا دا دعا نمانی شریعت پکې منع کړی یو وخت داسې او کچاوي دې سټ نه نیسو د مرغې غوندې ته دا سټ تا وي پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مسراوي دعا وکړه پیغمبر کله جهاد په میدان کې ولاړ دیم دعا کوي بدر کې ولاړ دے دا دار په شکال میاشتا د روزې میاشتا روزې نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردګار کته غواړي چې د زمکه د پاسا ستا نامه اغستو والا پاتې نشینو دا درې 114 کسان ټول شهیدان کا او کده زمکه د پاسا خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دو کیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي غیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاش ته په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو قجوره په دوه کسه خړلې دا وروځي نه دعا دا سی دعا بے استاو زما غندی دعا بے کولا تاو ما غندی دا سی دعا بے کولا محدثین وائی چه لا سنا بے دمرا اچات کرے چه دا ترخون سپینواله بے پا دی لستونی کی اخکارا تاسو دا سی دعا چرے کردی دا پا ایمان
تاسو خدای ته حاجت نشته کاملیان مو دی دا خدای په قهر اخته کومګ یو اولاد خدای په قهر اخته حاجت نشته پیغمبر حاجتو د ټول کائنات غم په سر او داسې به زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې همت راغی چې ترسوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړي زه وګورم الا بابا تبه کې او تبه راکې دا شیطانت مکه باباګان چاله سور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی په دې خبره پوهیږئ ورکول د باباګانو کار نه دی باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیره ورغه محتاج دي دې ته چې ته په دعا علماء لیکي چې یو آیات کرسی چا پادیره کې ویلا نو سلويخت ورځې دا غادیره نه عذاب اوچت شي هغه مقبره سلويخت ورځې عذاب نه یو آیات کرسی دي چې پکې وای نو په ادیره ورله سنه قرآن پکې وایا نو هغه نه ډیره फायदा اوس چې بل ته خیر ورسه خو الله غا خیر ستاجو لای کیا چیز ہے خیال امراغ نو هغه د پنجابیانو کار مکوي چې چرګ زیارت ته وړي چې بابا کوکړ غنته پتر دے کوکړ غنته پتر دے چرګ میرا وړي دے او زوی را کده دے په بدل زامن مامن او لونی مونی دا ورکول د خدای کار دی دا د بنی آدمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی او سبیله خبره ده چې زمون په بالا ماړه کې دا سه خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ ډولکی غاړه تا چولی او ګلونه په غاړه کې چولی په دې سړک روانو غړس دې غړس دې غړا څه چل دی د بابا ډولای روان پټا پوړاند شي او پټا پوکي په خبرګو کې نه باباګانو ته د ډولای څه ضرورت ته کډولای په ژوند کې ځان لا جوړ کړي خو په قبر کې په کې سوري او په کې بغرزي او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورنه نه استېشي دا د کوچیانو کار دی یو کوچی بل کوچی ته وایي چې پته خان ورور هغه وایي چې کعبه د خدای بخلې وي نو اوس به ورته ناست جمع او سخته یخني وه سخته یخني وه نو دوی ورته ګرمېده چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خوینو ځکه چې یخني دا ډېره چې پته خان وروره وایي چې وی کعبه د خدای بخلې وي نو اوس به ورته ناست ګرمېږي به چې ګینه دا اور به هلته وي او دا هغه بېوقوف قوم دی بدبخت کمبخت چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی د زیارت عرس څه مطلب دی دلته دا زمونږ یو زیارت دی دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ د لپنګانې کوي نو یو شپه د نکریزو وي او ښځې راشي صاحب شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزي وتپي وایي دا د بابا نکریزي او دا تاسو ما غوندې سنډاګان ورسره وي د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد د هغه بې پدره قوم دی د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه خدای خبر چې دا د خسکی اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بالکل د سړی زامن نه دی او نه په خبره پوي خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي جمعې په شپه چې پیدا شي هغه مغنجي شي اغنجي دی اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسې نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی حسن حسین تو ساڈے دادے داڑی کدو منائی شکل تمو گو رہی غوګونو کې به د سرو زرو مندرې چولی پیغمبر ویلی دي در سړی ته سرو زر استعمالول حرام دي نکي ویلی دي حرام دي دوی به د سرو مندرې په غاړه کې چولی چا به دومره غادغه چولې جمکای غون دومره وګدبه او دا تاو ما غوندې خرچی کن سید دی اگر هغه کې چې دغه چي سید په 400 بستر کې سری راوتی سوچا سید دی سترګو ته وګوره تکي سری
دا زمون خلقو ایمانونه دي، دا زمون خلقو دي. نو زمون دې کرتوتونو ته چې ګوره په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي، چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هیڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې پسې. یو قچر راپاڅېدو چې دا شی دی، مونږ هغې پسې. نه مونږ به تباه کېږو، نه غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټیکسونه ډېرو لګېده. مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی چې او مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزولي دو وی تا ته خو د عشق بیماري ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسم خدای دې نورم دا مرض زیات کړه. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبدا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات نه خبر، مونږ چې دې نه زیات غرق زمونږ حال وګوره. ټیکسونه زه وایم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وکړئ، د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځې چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې لګي. د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح کړ. نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو مولای بیړه دې غرقه شه، کور دې د میردین جومات شه، ته خو مولای ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې. اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑه روپۍ لګېدلي، 18 کروڑ. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل شي. د یو ملا زوی هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسی پیدا نه شوه، ګیدړ دې دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم. مفتیان تاسو ځان نه جوړ، زه وایم چې حلال. ډېره ښه ده. چې راله پلار ته یې وایي چې میاں جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وایي چې نه مردار دی. کون آخنے کې ګیدړ حلال دی؟ مردار دی. څوک وایي چې حلال دی؟ وی چې جی نور جمال آخنے کې ګیدړ حلال دی. ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. اچھا نور جمال آخنے؟ ٹھہرو پھر میں کتاب دیکھا. ورګه چې زه کتاب وګورم، کتاب یې راغستی دی، هغه ټول هلکان داسې ورته لاندې ناست، ده اوس کتاب لاس کې نیولی دی او ورته وایي چې سنو بھائی سنو، کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال، جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال چې چرته یې هلته ګیدړان میدړان ټول حلال دي. دیکھو وګورئ چې صدر پاکستان د کوم ټي وي سټیشن افتتاح وکړي، هغه مبارک بیا بالکل روا دي. د هغې کټه سینماګانې بالکل روا دي، ځکه چې په هغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی، نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی.
خیال راغی 5 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2.5 په د حکومت ټیکس دی نو چې دله ټیکس ورکې نو سینما هم روا شو دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له په ټیکس نه دی ورکړی تو اوس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس په ورکې بیا وی سی آر هم روا دی په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم باریو او نظریه نم باریو نظریه پاکستان نم مونږ باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی لا چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه مولا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاقه او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بای چې په خیر وغنه دایره په څلورم ورځ ورته چې جدا سي خدای ته مې په غوسه کې هم او بس پزان پوه نشم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس ته 2 ورځې نورم زرا ځکن مطلب دا چې دا روغنه به خړې را خړې ورته چې داس چل دے چې گل نو گول مگول رکھسی ہیں اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالمن اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کمی کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ بوئی چھ ہاں نو تورتے چھ منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح و موشی اور نور مولیانو نہ وے چھ بجلی گر مولا نے مولا کولو منے پوچھے آگے خوی چھ نکی وے چھ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جاوی اور تباہ کر چھوڑ سیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تے میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ معاملہ ٹولا گول مول دا خیال درا گئے چے دوی خوشحالی اغار سے بیارا واجی او چے دوی خپائی ارچ حرام علاقہ کے تاندار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتاندار نے دی اجازت نہیں اغستے گڑمانے سے گڑو پخواب حلال و حرام دا خدا و دا رسول پلاس کی حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام دا انتظامیہ لاس کی دی اجازت والا حلال اجازت دی نہیں اغستے حرام تو دے خبرہ کوئی گئی زما عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی چھ دس نظام با پتا سراشی چھ ستاسو اصلاح بوش دا طرف تا خوبم مگو رہی زکا چھ دا خلق دی نہر او نہر سڑے چھ دے اگر دخپلی خیٹی پا غم کیوی اگر سر دا بل چی غم نہیں کوی یو سڑے ہو گیا نوگی سر دا بل دا خیٹی غم نہیں سوا دخپلی خیٹی دا غریبان نہر دی نو دا دوی زان لخیٹی نڈکی گی دوی ملک و قوم سکے قوم لس سوچ پکار دے چھے دا مونگ پس بلو بلو سری مونگ تا سوچ پکار دے مونگ تا دخپل زندگی جوڑو لس اسباب اختیارول پکار دی زما عزیزان روجہ دا اگد تقریرونا پکارم ندی چیز در توکم خوارش پچ سم لئی سوچ کوا چې دا زه څه پیدا یم او زه کوم څه زما د ژوند غرض څه دی زما د بچو د ژوند غرض څه دی زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی دا زه مشر کړی ولې په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ فکر کوئ بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه د دوستانو نا شنیانو نا محلے نا علاقے استاسو گوری زمون جماعتو نا دا جماعت تے چاکے چی تاسو ناستی دے جمعی منس پر دے کہ حافظ والار دے قرآن ختم زمازوی دے التخپل تراوی چیو کی بیادل ترازی دے حافظ پسے
سو رکاتو کې تلاوت او بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق تخته تاسو سوای چې د دې محله خلق چې پچا کې دا جمعات او څوک پکې وغځيږي نو مونږه صاحب دغه قران ورپسې بیا په قبرونو وایو او دغه قران ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جمعات د حافظان چې چا قران وي او دوی ژوند دي او ته و تختې ده کنه جی دا حافظ بیا کور ته بوزي چې راشه اوس د پسې دا درې سپاره وایي چې دیو بخنه تاسو په دا زاړی ایمان وایي چې په دې قران به دوی بخنه اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی دا قران بتاته وي چې مولا خلق دې دانا او خېجا پرونته ولاړ وي پروجو کې د پکیلان دې در پسې نیمه غنټه قران اورېدو ته نشو درې دې اوس تما د پسې شپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لګي چاله دار اخلاصي په دې قران به دا قوم راخلاصي د ختم پښپ بیا شیطانت لټول جمعه ډکی پولای وی او چي وی او شیرینی لاله اله په قران دا د مالګه په دم کا اله صاحب دا چینی په دم کا اله دا پلانې په دم کا په دمونو ممونو نکیږي تور خړم یو صاحب په دمونو نکیږي په جون راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر اخته ای د خدای تبا کړی ای خدای غر کړی ای خدای شرمولی ای نور بم شرمای په جون ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زده کوي د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړې بم دغه خدای فرعون غند لعین رونیو دا قصه به مخ کې راځي ان شاء الله فرعون غند چې رونیو بیا چا خلاصول نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت با سجده ورته لګول او خدای ورته وی او بوله حکم کو په بو رونیو هغه فرعون بیا چا خلاصول نه شو چې یو ځل د خدای رونی سي په خدای مې د قسمی چې نه دی بیا مور خلاص کی نه دی بیا پلار خلاص کی نه دی بیا زوی خلاص کی نه دی رور خلاص کی نه دی دوست خلاص کی نه دی علاقه خلاص دغه سهار جمعات کې چې ګورئ رومبای دو درېش په ګرمه ګرمه وا او صاحب اوس خلک تختی دا فصلی مرزان چي دي دا د بټیارای زامن دا د بټیارای زامن قران نه تختی تراو نه تختی منزونو نه تختی دا قوم او خورز لا باز په کراشي مولانا صاحب تاسو نوې دا وګوره سال دی دا ټیپر ګان ډېر شکر دی چینی ګرام ډېر خکار ته دې ځان ته هم وګورل دا خو الله دې عذاب دا ښکارا نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والو زی عذاب کله صاحب د مجسټریټ په شکل کی عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کی عذاب کله صاحب د کچرو په شکل کی عذاب کله د ټیکس په شکل کی کنه جی تا شکلونه دي مختلف د عذابونو او استاد اعمالو شامت ته مختلف شکل کې بعضی وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه غیر شه د بلې ګناه ده او دا من درته مونږه از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یره ظلم قسم دې پوخ دی کدا لریش او د په ځای بل هغه د موګي والا رانغه نو زمانه دا ګیره کړه چې سو پر د دې قوم حال کې کوم قوم چې خپل حال په خپل نه بدل کړي د برن نه بدلی لاندې نه خپل حال بدلې نو اله بده حال بدلی برن نه بدلی په دې 35 کال کې خطا سوې چې موږ وایو جدالت دغه نموي چې اله کلمې وایو پلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دو